د اسلامي امارات ځواکونو تازه میړانه په کابل کې سلام درنو لیدونکو ستړي مشئ کو چیرې مو زموږ یوټیوب چینل نوي سبسکرایب کړی نو د داسې تازه پر وخت دقیقو خبرونو مطالبو لپاره در سره زموږ پښتو نیوز یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. اسلامي امارات وايي کابل کې یو ترکي انجینر له سړي تښتونکو ژغورل شوی دی. د اسلامي امارات د کورنۍ چارو وزارت د کابل پولیسو قومندانۍ ویلي چې د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې د کابل ښار په نهمه حوزه کې یو ترکي انجینر د سړي تښتونکو څخه ژغورلی دی. د دغې قومندانۍ بیان خالد زدران د سې شنبې په ورځ جون 20 جوزا 30 د خپلې ټویټر په پاڼه لیکلي چې دا ترکي انجینر چې نوم یې نه ښودل شوی دی د سړي تښتونکو لخوا تښتول شوی و چې د اسلامي امارات د پولیسو او استخباراتو د ګډو عملیاتو په ترڅ کې د دوشنبې د ورځې ناوخته ژغورل شوی دی. خالد زدران ویلي چې د ژغورنې په عملیاتو کې د دغه انجینر د تښتولو په تور یو تن نیول شوی هم دی. تر اوسه څرګنده نه ده چې دا انجینر د کابل ښار له کوم ځای او څه وخت تښتول شوی و. په ټولنیزو رسنیو کې په خپرو شویو راپورونو کې ویل شوي چې دا ترکي انجینر د شنبې په ورځ کابل کې تښتول شوی و. په 2021 کال د اګست په میاشت کې په افغانستان کې واک ته د اسلامي امارات د بیا رسیدلو وروسته په کابل او د افغانستان په یو شمېر لویو ښارونو کې د سړي تښتونې ډېرې پیښې شوي دي، خو دا په کابل کې د یو بهرني اوسیدونکي د تښتولو لومړنۍ پیښه ده. د اسلامي امارات د حکومت د کورنۍ چارو وزارت ویان مفتي عبدالمتین د دوشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې د کابل ښار په ټولو سیمو کې امنیتي کمرې نصب کړي دي چې ورسره په دغه ښار کې د جنایي پیښو کچه کې د پام وړ کموالی راغلی دی. هغه وویل چې امنیتي کمرې به د کابل په مهمو سیمو کې د نصبولو سربیره د افغانستان په نورو مهمو ښارونو کې هم نصب شي.